زرانه سوال کړل سوال مهم او ضروري ځکه چې ډیر خلک په دې حواله سره سوالات کوي او بیا خاص کر د قرباني مسله ده او د قرباني سیزن دی په دې حواله سره ډیر خلک د غلط فهمي شکاروم دي د دې مسلې په حواله سره نو ما ضروري غواړم چې په دې حواله سره تاسو ته مستقل ویډیو اپلوډ کوم ځکه چې زما موبایل لګ دی په دې حواله سره د دې مسلې په حواله سره د دې زنانه سوال کړل چې ما په قرباني کې حصہ غسره یعنی زما په قرباني کې حصہ ده او قرباني کوم نو دا سوال کې چې زما مسله دغه ده چې ماته یو شرعي عذر دی شرعي عذر دغه دی چې کوم زما د جسم ویښتې دي زیر ناب وغیرہ نو دا چې لږ غټېږي دغې سره ماته الرجي کېږي نو دا وایي چې ما د عذر په وجه باندې دا ویښته صفا کړلي اوس زه پریشان یم چې آیا د دې په ذریعه باندې زما قرباني به کېږي یا به نه کېږي نو یاد وساتئ ډېر خلک داسې ما دا ویډیو جوړولو مقصد هم دغه دی چې په دې حوالې سره ما ته ډېر میسج راغلی د دین موږ تاسو ځان لپاره ډېر مشکل کړلی حالانکه دین اسلام دا دومره یو آسان مذهب دی دین اسلام چې په دې کې څه قسم نه سختی نشته څه قسم نه مشکلات پکې نشته موږ تاسو ځان ته په خپله مشکل کړلی دا غي وجه دغه چې دین اسلام علم زما اساس سره نشته که چېرې موږ علم حاصل کړو نو موږ تاسو ته چې کوم دی د دین چې کوم اساني ده د دین چې کوم فایدې دي هغه زموږ اساسو مخې ته راشي بهرحال دې زنانه دا سوال کړل نور هم ډېر چې خلک دا سوال کوي چې یار ما ویښته ګډ کړلي ویښته مې غټ شي وغیرہ وغیرہ نو آیا د دې سره په قرباني باندې اثر پریوزي نه پریوزي یاد وساتئ په دې حواله سره مخکې ما ویډیو اپلوډ کړو چې دا نکونه شو یا یخته شو د سر یخته شو یا د جسم د یو ځمې زیرناب وغیرہ یخته شو دا نه کټ کول دا یو مستحب عمل دی یعنی مستحب هغه عمل ته ویل کېږي چې کچري ودی کو نو ثواب دی بګي کچري ودی نه کو نو ګناه پکې نشته دا یو داسې عمل دی په حدیث شریف کې راځي حضرت ام سلمہ رضی الله تعالی عنها فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله تاسو د ذل حج میاشت وینئ نو د هغې نه پس بیا تاسو د اختره پورې د قربانۍ پورې تاسو نکونه او ویښته وغیره مه کټ کوئ نو بهرحال دې کې چې کوم دی اصل کې دا مشابهت دی د حاجیانو سره ها البته چونکې دا مسله د حاجیانو لپاره مهمه ده که چېرې حاجي راولګي په دې حالت کې یعنی په ذل حج په دې روزو کې دی راولګي ویښته کټ کړي یا دغه شان دي نکونه کټ کړي نو په هغه باندې بیا دم لازم راځي یعنی دا د هغه لپاره ګناه کار دی یو عام کس ته اسی قربانی کی یا دغه شان قربانی نه کی یا قربانی کی دا دغه لپاره مستحب عمل له دې سره په قربانی باندې اثر نه پیوځي ډیر خلک داسې د دې حواله سره سوال کوي چې یار ما یخته کټ کړلی نو زوس پریشان یم یا نکونه می کټ کړلی اوس پریشان یم چې زما په قربانی کیږي یا نه کی بالکل په قربانی کیږي دین اسلام بالکل آسان نه لیکن پکار دار چې موږ تاسو د دین زګو شری موږ نه زده کړو دغه شان بیا د مشکلات سره زمونږ مخوي زګه چې د دین د شری مسلې موږ تاسو سره علم نیوي نو بیا موږ پریشان یو چې یار دا مسله بسنګ دا بداسي یا بداغسي خپل د ذهن مطابق بیا چلیږو نو خپل د ذهن مطابق باندې موږ تاسو ته چلی دي پکار بلکې موږ تاسو ته پکار ده چې د هر یو مسلې موږ معلومات وکړو او بیا پاغه باندې موږ عمل وکړو امید کوم چې مسله به مو په سمجھ کې راغلي اجازه راکړئ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته